الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. قال: أما ترضين أن أسل من وسلك وأقطع من قطعك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، استاسو په حضور کی ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش کی. د دې حدیث راوی حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشهور شاګرد او مشهور صحابي دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه وايي مجتبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل: ان الله تعالی خلق الخلق. چې کله الله تعالی د دې ځکو د اسمانو نظام جوړ کړي او مخلوق پیدا کړي او انسانیت پیدا کړي، د مخلوق او د انسانیت د پیدا کېدو نقشه څنګه وه، د هغې طریقه څنګه وه. غالبا د تفسیري روایاتو صدا معلومیږي چې الله تعالی مځکه پیدا کوله نو دا د 2 ورځو مقدار کې پیدا کړه، چې یوه د یکشنبې ورځ وه او دویمه د دوشنبې ورځ وه. په دې 2 ورځو کې الله تعالی په دې مځکې ایجاد وکړي او د مځکې موجوده کړه. د هغې څه وروسته چې کله 3 شنبه او 4 شنبه رالو نو دې ورځو کې الله تعالی غرونه پیدا وکړه او پر دې مځکه باندې الله تعالی حیوانان پیدا وکړه. پر دې مځکه باندې الله تعالی زراعت پیدا کړي، کښتې پیدا کړي چې هغې د حیوانانو خوراک دی او د انسانانو خوراک دی. چې کله د پنجشنبې او د جمعې ورځ راله نو ثم استوى الى السماء. دی وخت کې الله تعالی د اسمانو طرف ته قصد وکړي او اسمان چې هغه په فضا کې د تور دود په شان باندې و، یو خړه فضا وه. نو د پنجشنبې او د جمعې په ورځ باندې الله تعالی د اسمانو پیدایش وکړي او الله تعالی اسمانونه داسې جوړ کړو چې د هر اسمانه څخه تر 2م اسمانه پورې 1500 کاله الله تعالی فاصله ورکړه. چې کله د جمعې ورځ پای ته رسېدله نو د جمعې د ورځې په آخرني ګړي کې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي. د دې ځای څخه الله تعالی د انسانیت ایجاد وکړي، د انسانیت بنیاد یې واچوي. نو حضرت آدم علیه السلام الله تعالی د جمعې په ورځ باندې پیدا کړي چې دا 6مه ورځ وه او د جمعې هغه ورځ ده چې په دې ورځ به د دنیا څخه د آدم علیه السلام رخصتي هم سوي، او د جمعې هغه ورځ ده چې په دې ورځ به الله تعالی انسانان د قیامت میدان کې د حساب و کتاب دپاره هم راپورته کوي. او د هفتې ورځ د الله تعالی دا د فراغت ورځ تېره شوله. نو ځکه الله تعالی نظام د ټوله انسانیت د ټولو مخلوقاتو د اسمانو د مځکو نظام الله تعالی په 6 ورځې کې دنیا ته وجود ته راوستی.
خو اسیم الله تعالی په امر د کون سره دا ټول نظام جوړولای شو، په یو لفظ سره دا ټول نظام جوړولای شو، لیکن دا الله تعالی خپل آسمانی نقشه په دغه شکل باندې ولا چې الله تعالی انسانانو د پاره دا نظام په دغه شکل باندې وجود ته راوسته. چې کله د انسانانو وجود دنیا ته راغلی او د دنیا نظام روانېږي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته اقامت الرحم وصله رحمي ولاړه سوله. لکه یو مجلس چې جوړي او یو مشر یو خبره کوي، په مابین د مجلس کې یو څوک ولاړ شي او زما یوه غوښتنه او سوال دی، نو د الله تعالی د نظام څخه وروسته چې وسیله رحمي ولاړه سوله، او سوال دا دی چې وسیله رحمي څنګه درېدل خو به هغه شی لري چې هغې جسد و بدن لري، بیا درېدی شي. وسیله رحمي خو بدن نه لري. حالانکه په بعض روایتو کې دا راځي چې وسیله رحمي د الله تعالی د عرش پښه ونیوله، د هغې څخه وروسته ولاړه سوله. نو دا هغه خبرې دي چې د هغې په متعلق کې زموږ عقیده دا ده چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول په دې خبر دي چې وسیله رحمي څنګه ولاړېږي. بعضې وخت کې داسې هم کېدی شي چې یو شی په دنیا کې جسد و بدن نه لري، الله تعالی په آخرت او په ملای اعلی کې هغې ته جسد و بدن ورکړي او بیا هغې د ولاړېدلو استطاعت او طاقت پیدا کړي. وسیله رحمي چې ولاړه سوله، هغې ویلي الله زما یو سوال دی، زما یو غوښتنه ده. الله تعالی ورته وی که څه سوال غواړې، ورته هذا مقام العائذ بک من القطيعه، یا الله زه د دې دنیا څخه پناه غواړم، د دې خلکو څخه زه پناه غواړم، زه دې دنیا ته نه ورځم. الله تعالی ورته ولې نه ورځې دې دنیا ته؟ ورته دې دنیا کې زه د دې څخه بیریږم چې قریبان او انسانان به زما حقوق ضایع کوي او زما خیال به نه ساتي او ما به در پښو سره لاندې کوي. نو یا الله زه د دې نظام څخه پناه غواړم، زه دې له نه ورځم. الله تعالی ورته وایي ته په دې باندې راضي یې چې زه به یو اعلان وکړم چې کم څوک ستا حقوق ساتي، چې کم څوک ستا د حقوقو خیال ساتي، زه به د هغې سره حسن سلوک کوم، زه به د هغې سره ښه زندګي کوم. او چې کم څوک ستا د حقوقو خیال نه ساتي، زه به د هغې د حقوقو خیال نه ساتم، زه به هغې ته په قیامت کې سزا ورکوم. چې کله الله تعالی وسیله رحمي ته دا تسلي ورکړي، نو وسیله رحمي ورته یا الله زه په دې باندې راضي یم. د هغې څخه وروسته الله تعالی یو اعلان کوي، ورته ای وسیله رحمي ما تا ته دا مقام درکړې، ستا دا درجه ده، اصل من وصلک، چې کومو قریبانو په خپل مابین کې ستا خیال سره ساتئ، تی سره وصل کولی، تی سره ساتلی، قرابت او وسیله سره ساتله، نو زبا اصلو هغه به د ځانه سره وصل کوم، هغې به زما ته را رسیږي، هغې به ما ته قریب وي، هغې به ما ته نږدې انسان. لیکن واقطع من قطعک، چې کوم څوک په مابین کې ستا خیال نه سره ساتي، د قرابت پروا نه ساتي، د وسیله رحمي خیال نه ساتي، او د قرابت او د وسیله رحمي حقوق نه سره د هغې خیال نه سره ساتي، نو الله تعالی وایي هغه سړی به، هغه انسان به بیا زه د ځانه پرې کوم، هغې په ما ته راتلی نه سي، هغې به در ما پورې رانږدې کېدی نه سي. د هغې څخه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن کریم د دې آیات تلاوت وکړي، لکه الله تعالی قرآن کریم کې هم دا فرمایي، الله تعالی قرآن کریم کې هم دا فرمایي فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اے خلکو تاسو به په مځکه کې داسې زندگی تیروئ چې تاسو به ځان دې ته نږدې کوئ چې په مځکه کې به فسادونه وي او په خپلو قریبانو کې به وسیله رحمۍ سره پرې کوئ، او یو د بل سره به جګړې، یو د بل سره به بدنیتونه، یو د بل سره به بغض و عنادونه وي ستاسو. که چیرې یو څوک دغه رقم زندگی تیروي، نو اولئک الذین لعنهم الله، پر دې خلکو به د الله تعالی لعنت راشي. فاسمهم واعمى ابصارهم، دا خلک الله تعالی په دنیا کې هم ګونګیان کړي دي، الله تعالی هم په دنیا کې ړانده کړي دي. دا خلک هم په دنیا کې ړانده دي او دا خلک هم په دنیا کې کاڼه دي، نه د الله تعالی حق ویني، نه د الله تعالی حق اوري، او نه د الله تعالی د حقوقو خیال ساتي چې کوم حق الله تعالی پر دوی باندې ایښی دی. نو چې کوم څوک په خپل مابین کې په مځکه کې فساد جوړوي، بغض لري، عناد لري، جنګونه دي او بد اخلاقۍ دي، او د خپلو قریبانو خیال نه ساتي، او د خپلو قریبانو د قرابت پروا نه لري،
او د خپلو قریبانو سره حسن سلوک نه لري، د هغې سره ښه زندګي نه لري، نو الله تعالی به پر هغې باندې لعنت را استوي. دا به د الله در لعنت لاندې خلګي او دا په دنیا کې هم کاڼه دي مړانده دي او د قیامت په میدان کې به هم الله تعالی په کڼو پړندو کې راپورته کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دا در حقیقت د قرآن کریم د یو آیات تفسیر دی. لکه الله تعالی قرآن کریم کې د قریبانو په باره کې وایي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. تاسو د هغې الله څخه وبېرېږئ چې کم څوک د وسیله رحمه سوال د هغه الله په ذریعه باندې کوي. تاسو نه دي لیدلي چې کله د دوو قریبانو خبره سره راس مروي د الله د پاره زما خپل حق راکا، زما د حقوقو خیال وساته، د الله د پاره چې الله پر کوم حقوق زما او ستا په مابین کې سره جوړ کړي دي د الله د پاره به ما ته د هغه حقوقو خیال ساتو. نو تاسو د هغه الله څخه وبېرېږئ چې هر قریب ستاسو د هغې حق د هغې الله په ذریعه باندې غواړي. نو د هغې الله څخه د بېرېدلو دپاره الله تعالی تاسو د بدې باندې تاکید کوي، الله تعالی تاسو ته وینا کوي. چې کله سړی د قرآن کریم آیاتونه وګوري او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو باندې نظر وساتي، د هغې ټوله د خپلو قریبانو سره د حقوق، د خپلو قریبانو سره د ښه سلوک، د خپلو قریبانو سره د وسیله رحمۍ، د خپلو قریبانو سره د ښې زندګۍ کولو څخه بالکل ډک دي. هم د قرآن کریم آیاتونو کې دا بېشماره ذکر کیږي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث پر دې باندې ډېر زیات راغلي دي. موږ تاسو ته الله تعالی په دنیا کې زندگی را کړې ده او زموږ زندگی په دې دنیا کې ډېره مختصره ده او پر انسان باندې مرګ ډېر ژر راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی الله تعالی چې کله بنده په دنیا کې پیدا کړي نو څنګه ته 99 مرګ ورته کښېږدي، یا به په دې کې مري یا به په دې کې مري یا به په دې کې مري. که د دې 99 مرګو د ټولو څخه د اخلاص سي آخرنی مرګ د الله تعالی د طرفه بوډاوالی ښول کېږي، د هغې څخه سړی هېڅکله نه خلاصېږي. نو زندگی په دنیا کې د انسانانو ډېره لنډه ده، ډېره مختصره ده او ډېره ژر ختمېدونکې زندگی ده. دې زندگی کې الله تعالی زموږ دپاره یو نقشه ایښې ده چې دا انسانان به پر دغه نقشه زندگی تېروي او هغه نقشې نوم چې دی هغه شریعت دی، هغه دین دی، هغه اسلام دی چې تاسو به پر دغه شریعت، پر دغه دین، پر دغه نقشه او پر دغه اسلام زندگی تیروئ. بیا به ستاسو زندگی ډېره هوسایي، بیا به ستاسو زندگی ډېره د سکون وي. او شریعت څه ته وایي؟ د شریعت دویم نوم دی حقوق ادا کول. په زندگی کې الله تعالی د انسان پر ذمه باندې ډېر حقوق ایږدي. بعضې حقوق هغه د الله تعالی سره کار لري، لکه لمونځ دی، لکه روژه ده، لکه زکات دی، دا ټول د الله حقوق دي. او بعضې حقوق بیا هغه د بندگانو سره کار لري. په بندگانو کې بیا بعضې حقوق د قریبانو سره کار لري. په قریبانو کې بیا کله نږدې قریبي لکه پلار او زوی دی، د پلار خپل حقوق پر اولاد باندې سته، د اولاد خپل حقوق پر مور و پلار باندې سته. خاوند و زنانه دي، د خاوند خپل حقوق پر زنانه سته، د زنانې خپل خاوند پر حقوق پر خپل حقوق پر خاوند باندې سته. او دغه رقم نور قریبان دي چې د هغې په مابین کې خپل د حقوقو تصور دی او الله تعالی د حقوقو یو خپل ترتیب ایښی دی چې دا خلک به په خپل مابین کې حقوق سره ادا کوي. لکه څنګه چې په خپل مابین کې د قریبانو حقوق دي، بعینه په دغه شکل د دې محل د همسایګانو حقوق دي چې په کم کلي کې ته اوسېږئ، په کومه همسایتوب محله کې اوسېږئ، د هغې خلکو سره به ستا زندګي څنګه. لکه څنګه چې دا حقوق دي، دغه رقم د سړي سره د همسفر حقوق دي. یو سړی دی ستا سره په سیټ کې ناست دی، د دې ځای څخه ته ځې در لرې ځای پورې سفر کوي، د هغې سړي ستا د ملګرتیا حقوق دي چې د دې سره به ته څنګه ګزار کوې. که چیرې یو سړی هر څنګه ښه زندگی کوي لیکن چې کله د دې حقوقو د ادا کېدلو فکر نه لري او د دې حقوقو د فرضۍ کولو فکر نه لري، د هغې عمل په شریعت باندې ناقص دی، د هغې دین ناقص دی او هغې په دې ناقص دین باندې په قیامت کې بیا نجات او خلاصون نشي پیدا کولی. یا د بعضې خلکو دا مزاج دی چې هغې د الله تعالی حقوق ادا کوي، لمونځ په ښه طریقه باندې کوي، روژه په ښه طریقه باندې نیسي او زکات په ښه طریقه باندې ورکوي، لیکن هغې د بندګانو حقوق نه ادا کوي.
او د بندگانو په حقوق ادا کولو کې قصور کمی کیږي د هغه سړي په شریعت باندې عمل کمزورې بلل کیږي د هغه سړي دین ناقص بلل کیږي په هغه ناقص دین باندې سړی په قیامت کې بیا نجات خلاصون نصیب پیدا کوي زه دا درته وایم ما تېره جمعه کې هم درته ویل چې د ټول انسانیت بنیاد دا یو شی دی یو پلار د یو مور ده او ټول انسانیت د یو پلار او مور د آدم او د حوا څخه پیدا شوي دي لکه قرآن کریم وایي من ذکر خلقناکم من ذکر و انثی زموږ او ستاسو د ټول انسانیت مور او پلار سره یو دی د ټول انسانیت په خپل مابین کې قرابت دی قرابت او رشته ده وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله تعالی بیا شعبي او قبیلې راته کې جوړې کړې دي د دې لپاره چې سره وپېژنو بعضې قبیلې د مځکې پر یوه خطه دي بعضې پر بله خطه دي بعضې پر بل کونج دي بعضې پر بل طرف اوسېږي د دې لرېوالي په خاطر باندې د انسانانو په دماغو کې دا راغلې ده چې زما د هغې علاقې د خلکو سره هېڅ تعلق و شناخت نشته نه مې د هغې سره قرابت شته نه مې د هغې سره رشته شته ورنه که حقیقت ته وګورو ټوله سره قریبان ټوله سره رشته داران ځکه پلار مو سره یو دی او مور مې سره یوه ده او د دغه قرابت او د دې رشته دارۍ د لرېوالي په خاطر ټیک د بعضې قریب نږدې قریبان دي بعضې انسانانو ته لرې قریبان دي لیکن د دې قریبانو چې نږدې قریبان دي د دې په مابین کې الله تعالی خپل حقوق سره ایښي دي چې خاوند به د زنانې حق ادا کوي او زنانه به د خاوند حق ادا کوي مور پلار به د بچانو حق ادا کوي پلار بچان به د مور پلار حق ادا کوي یو سړی به د خپل اکاو د خپل امه حق ادا کوي یو سړی به د خپل ماما او د خپل خاله حق ادا کوي دا ټول د سړي نږدې قریبان دي او چې کله په معاشره کې یو سړی د انسانانو حقونه ادا کوي د قریبانو حقونه ادا کوي بیا خو به د هغې زندګي ډېره په سکون کې ډېره په خوشحالي کې به او ډېره په آرام کې به او سکون او خوشحالي او آرام دا هغه نعمت دی چې د مځکې پر مخ نه په مال پیدا کیږي نه په دولت پیدا کیږي نه په بله طریقه باندې پیدا کیدی شي لیکن که چیرې د یو سړي د حقوقو په ادا کېدو کې کوتاهي راځي بیا خو به د هغې زندګي ستړی د هغې زندګي به د نفرت ډکي د هغې زندګي به د بغض او د عناد ډکي او بغض او عناد دا د زندګۍ هغه بدترین لعنت دی چې بیا د انسان زندگی د جهنم په مثال باندې تیری شي الله تعالی دې معاشره کې خاندانونه جوړ کړي دي وایي دا خاندان د پلاکي دی دا خاندان د پلاکي دی او دا خاندان د ټولې معاشرې بنیاد بلل کیږي او ټوله معاشره ولاړه پر دې خاندان باندې او دا خاندان د معاشرې بنیاد دی او چې کله د معاشرې بنیاد خاندان بلل کیږي نو که چیرې د خاندان په انسانانو کې یو د بل سره محبت یو د بل سره حسن سلوک یو د بل سره ښه قرابت یو د بل سره ښه زندگی بیا خو خاندان آباد دی او خاندان د معاشرې بنیاد دی بیا خو معاشره آباد ده او معاشره د ټول انسانیت بنیاد دی بیا خو د ټول انسانیت بنیاد آباد دی او که په خاندان کې دننه بغض و عناد دی او که په خاندان کې دننه د یو د بل سره نفرت دی او په خاندان کې دننه یو د بل سلام جواب ورکولو ته تیار نه دی یو سلام نه وایي که یو سلام وایي بل د سلام جواب نه ورکوي بیا خو خاندان تباه دی چې خاندان تباه سو معاشره تباه سوه چې معاشره تباه سوه ټوله انساني زندگی بیا تباه ده بیا به هر سړی زندگی داسې تیروي لکه په جهنم او د اور پر سکروټو چې تیروي نه به د هغې سهار په زړه کې او په مزاج کې سکون او په ژوند کې بې سکون نه به د هغې د ماښام په زندگی کې بیا سکون راځي نو ځکه زموږ زندگی الله تعالی د حقوقو په نامه باندې موږ زندگی د شریعت په نقشه او په دایره کې پابند ګرځولې ده اسې دا ښکاره خبره ده چې په هر قوم په هر مذهب کې عقیدي خبرې ته ډېر اعتبار ورکوي چې باید سړی په زندگی کې د قریبانو سره ښه زندگی تیره کړي باید د قریبانو سره قرابت وي باید د قریبانو سره وسیله رحمي باید د قریبانو سره ښه تعلق وي او هر اخلاقی نظام د دنیا چې تاسو ګورئ هغې په دې باندې قائل دی چې د قریبانو سره ښه زندگی تیرول دا د ښې معاشرې بنیاد دی لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې دپاره یو اصول بیان کړي دي او د هغې اصولو په خاطر زموږ دین د ټولو دینو څخه ممتاز او جلا دی که چیرې د پیغمبر علیه السلام په هغه اصولو باندې سړی عمل وکړي
زما عقیده دا ده چې بیا په ټوله زندگی د قریبانو په مابین کې پریشانی او مشکلات نه راځي، چونکې په هغه اصول باندې د انسانانو عمل نسته، نو ځکه انسانان په خپلو قرابتو کې، په خپلو قریبانو او په خپلو همسایګانو او په خپلو زندګیو کې ستړي دي او د محبت بجای انفضاء او ټوله زندگی د نفرت ډکه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجیب اصول بیان کړي دي چې کله یو قریب د بل قریب سره زندگی تیروي، هغه قریب تربور دی، د اکا زوی دی، ماما دی، کاکا دی، څوک دی، هر څوک چې کله د حسن سلوک ځای راسي، دی د دې قریب سره احسان کوي. په دې احسان کې د دې قریب در خوشحالۍ زیات د الله تعالی د خوشحالۍ خیال وساتي. په ذهن کې د دا نه راګرځي چې دا قریب به زما څخه خوشحاله شي، په ذهن کې د دا راوګرځي چې زما رب به زما څخه خوشحاله شي، ځکه دا زما د رب امر دی، زما د نبی طریقه ده او دا زما پر ذمه باندې یو ذمواري ده چې زه به د خپل قریب سره ښه کوم. او چې کله د په دې نیت باندې ورسره وکړو چې په دې احسان باندې زما رب راضي کېږي، د دې لازمي نتیجه دا ده چې د بیا د هغه قریب صحیح تمه نسته، د هغه قریب صدی امید نه ساتي، د هغه قریب صدی د هیڅ شي توقع بیا نه لري چې خامخا به سبا د زما سره احسان کوي، خامخا به سبا د زما صفت کوي، خامخا به د سبا ماته لاس پر نامه ولاړي، دا توقع به نه ځینې ساتي. اوس که چیرې ستا د احسان په بدله کې دم احسان در سره وکړي، ستا د احسان په بدله کې د ستا شکریه ادا کړه، ستا د احسان په بدله کې د ستا خدمت وکړي، نو بیا خو به ته ډېر خوشحاله سې، په دې خاطر چې ستا تمه نه وه در سره، نه ستا د دې تمه چې دی به زما شکریه ادا کوي، نه ستا د دې تمه چې دی به بیا سبا زما سره احسان کوي، او نه ستا د دې تمه چې دی به زما سبا لاس پر نامه ولاړي او دی درته ودرېدی، بیا خو به ته ډېر خوشحاله ځکه یو شی بغیر د تمې سړي له راسي. او که چیرې تا د قریب سره احسان وکړي، هغې نه ستا تمه در پر ځای کړي، هغې نه ستا سره سبا احسان وکړي، هغې نه ستا شکریه ادا کړه، هغې نه ستا تعریف وکړي، نه تا ته لاس پر نامه ودرېدی، بیا به ته پریشانه نه یې. په دې خاطر تا چې کړي د الله سره دپاره دي، الله تعالی اسیم ستا سره احسان کوي، الله تعالی اسیم پر دې تا ته مزدوري درکوي، الله تعالی اسیم پر دې باندې تا ته ثواب درکوي چې د کوم شي دپاره دې کړی و هغه تاله په لاس درځي، نو بیا قریب ته به ستا نظر بالکل ایله نه چې دی زما سره ښه کوي کې نه کوي. نو دا هغه اصول دي چې د قریب سره څه کوې، مقصود به دې د الله تعالی رضا وي، د هغې عوض به د الله تعالی څه غواړې، د هغې بدله به د الله تعالی د ذاته څه غواړې، او د قریب څه به د توقع نه ساتې، د قریب څه به تمه نه لرې، او د قریب څه به د خیر امید نه ساتې. چې کله دا خبرې پر ځای سوې، بیا که چیرې قریب ستا سره څه نه وکړي، د هغې قریب څه به ته هېڅکله نه پریشانه کېږي. زه ډېر ځله دا وایم، نن خو موږ ټول خلک دا خبره کوو، د هر مجلس له چې ورسې په هر محفل کې چې کښېنې، و یاره ښه قرابت ښه خوند کوي، سړی د قریبانو سره ښه قرابت لري، و یاره ښه قریبان چې دی د هغې سره ژوند کول سړي ته ډېره مزه او ډېر خوند وله ورکوي. او هر سړی دا وایي باید چې سړی د قریبانو سره ښه زندګي وکړي، او باید سړی د قریبانو سره وسیله رحمي وکړي، باید د قریبانو سره حسن سلوک وکړي. لیکن په معاشره باندې چې وګورې، معاشره د محبت بجای د نفرت د فضا ډکه ده. ورور د ورور سره ښې زندګۍ کولو ته تیار نه دی، تربور د تربور سره ښې زندګۍ کولو ته تیار نه دی. او زه خو دا وایم چې دومره نفرت فضا راکښته سوې ده چې مور لور په ژبه نه سره پوهېږي، خواښې او ژور په ژبه نه سره پوهېږي. حالانکه یې کړ چې هر سړی وګی، د هر سړي دا تمه ده چې ښه زندګي دي د قریبانو سره، لیکن معاشره کې چې وګورې، معاشره دې حال ته رسېدلې. د هغې وجه څه ده، د هغې بنیاد څه دی، د هغې خطا او کمزوري په کوم ځای کې راغلی ده. د هغې وجه او بنیاد دا دی چې کله یو قریب د بل قریب سره احسان وکړي، نو بس دستي د احسان کولو څه وروسته په دې تمه ورته کښېني چې ته د دی سبا زما سره احسان کوي که نه کوي. دستي یې په زړه کې دا تمه ورته جوړه کړې ده چې ته د دی سبا زما صفت کوي که نه کوي. ته د په تربرو په مجلسو کې دی زما تعریف او زما ښهوالی بیانوي که نه بیانوي، په دې تمه د اولې ورځې ورته کښېناستې. و چې کله هغه د ده سره سبا احسان نه وکړي، هغه د ده صفت نه وکړي، هغه د ده شکریه نه ادا، او د ده چې کومه تمه و هغه د هغې څه پوره نه سوله،
نو بس د دستی په ځین کې د هغو څه بدوالی راغله کرار یې پر ژبه باندې د هغو غیبت راومس براوه یاره ما خو په پلانکي ورځ دا ورسره وکړو نو څه فایده د بالکل هغه زما د شو سوه یاره دا د شو نه اصله دی ما دا شو ورسره وکړو و یاره دا نمک حرامه دی ما دا ورسره وکړو د هېڅ نه وکړو نو د دغه ځایه څه چونکې د الله دپاره نه دي کړي د په دې تمه باندې کړي دي چې کله هغه تمه پر ځای نه سوله د په ځین کې دستي نفرت و بغض راغلی بیا په هر مجلس کې د هغې غیبتونه کوي په هر مجلس کې د خپل احسان یادونه کوي ما خدای وکړو د نه راسره وکړو هغې غریب د دغه احساناتو یادولو په خاطر چې کوم د آخرت ثواب و د هغې څخه محروم و بې نصیبه پاتې سو او چې کله سبا د قریبه سره د ښه سلوک ځای راس او چې کله سبا داسې موقع راسي چې ته به بیا د خپل قریبه سره قرابت و ښه کوې نو ستا په خوله کې دستي دا در وګرځي چې دا ښه قرابت خو ما په روش کال ورسره وکړو نو څه فایده یې وکړه نو بیا د هغې سره ښه کولو ته تیار هم نه چې پر روان کې حسن سلوک دی د هغې څه بې نصیبه پاتې سو چې څه دې کړي وو پر هغې باندې الله تعالی ثواب در نه کوي او چې څه الله تعالی پر روانه کې در څه غوښتل د هغې الله توفیق نه کوي در او د هغې نتیجه د قریبانو په مابین کې صرف نفرت د هغې نتیجه د قریبانو په مابین کې صرف بغض د هغې نتیجه د قریبانو په مابین کې صرف عناد که چیرې دغه سړي چې کوم احسان د دې قریبه سره کړی دی که چیرې د الله تعالی د ذات دپاره کړی وی او دا یې عقیده وای چې دا زما د رب یو ذمواري ده چې پر ما باندې ایښې ده چې زه به د قریبانو سره احسان کوم د الله ذات په هر صورت کې د خپل عوض ورکوي او د قریبانو پر طرف باندې نظر نه وای نه د قریبانو صدا توقع ساتلی وای نه د توقع قریبانو صدا امید ساتلی وای بیا به هغه سړی هیڅ کله په زندگی کې د پریشانۍ سره نه مخامخ کېدلی نو ما درته ویل چې موږ خو نن چې د قریبه سره احسان کوو هغې د دستي په دې انتظار باندې کښېنو چې دی به زما سره ښه کوي او چې کله دی ښه نه راسره وکړي بس دستي زما په ذهن کې عناد رالی زما په ذهن کې بغض رالی زما په ذهن کې دستي نفرت رالی نو د قریبانو په مابین کې نفرتونه رالو د قریبانو په مابین کې بغض او عنادونه رالو د پیغمبر علیه صلات وسلام د دې دپاره ډېر بهترین اصول بیان کړي دي هغه اصول دا دی چې کله د یو چا سره د خپل قریبه سره احسان کوي په هر شکل چې هغې د الله تعالی د رضا دپاره کوه خپل نظر د الله تعالی پر ذات باندې ساته الله تعالی په هر صورت کې تا ته عوض درکوي د الله تعالی د ذاته سما سوا پر قریب باندې نظر مه ساته چې دی د دې بدله ماته راکوي او کې نه راکوي ځکه وسیله رحمي دې ته نه وایي قرابت دې ته نه وایي چې دی زما سره څه کوي نو زه به یې ورسره کوم که ده نه راسره وکړو زه به یې نه ورسره کوم پیغمبر علیه صلات وسلام وایي لیس الواصل بالمکافئ وسیله رحمي دې ته نه وایي چې ته د خلکو بدله ورکوې چې ده زما سره ښه کړي دي زه هم ښه ورسره کوم او چې دی زما سره ښه نه کوي زه یې نه ورسره کوم ولكن الواصل من اذا وصلها قطعها وسیله رحمي دې ته وایي چې د کله وسیله رحمي در سره قطع کله او د مخ در سره واړوئ د هغې بعد به ته د هغې ور طرف ته ګورې د هغې پر طرف به مخ ور اړئ او د هغې سره به وسیله رحمي کوئ او د هغې سره به ښه زندګي کوئ وسیله رحمي دې ته ویل کېږي شاعر نه وایي نیکي بر نیکي کار زنان است چې تا ښه راسره وکړو زه به هم ښه در سره کوم دا د زنانو کار دی نیکی بربدی کار مردان است چې تا وسیله رحمي را سره کاټ کله زه بیا درځم وسیله رحمي در سره کوم نو دا کار مردان است نارینه‌و کار دغه دی نن زموږ معاشره کې ما زه بار بار دا وایم چې زموږ معاشره ډېر د خرابېدو حد ته رسېدلې زموږ په معاشره کې نن د دې خبرو تصور ختم شوی دی او زموږ په معاشره کې نن د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه اصول چې هغې د قریبانو متعلق بیان کړي دي هغې اصول د انسانانو در پښو لاندې کړي دي زموږ د معاشرې نن یو مشهور متل دی او چې دا متل به غالبا د جاهلیت په دور کې هم ذکر کېدی په جاهلیت کې هم دا متل د جاهلیت د پیغمبر علیه السلام څخه مخکې چې کوم د عربو زندگی و نو عرب به مشهور متل دا وایي الاقارب کالعقارب التربر او قریب داسې دی لکه لړم چې همیشه په دې فکر کې دی چې زه به یو څوک په نیش باندې څنګه وهم نو دی به تربر ته هم د لړم په نظر باندې کتل او لړم د خلک د ځان دشمن بولي نو ده به تربر هم د ځان دشمن بالی لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې رالی هغې به څه ورته ویل لا يدخل الجنة قاطع چې کم څوک د قریبانو سره ښه زندگی نه لري
چې کم څوک د قریبانو سره وسیله رحمي نه لري هغوی د الله تعالی په جنت کې سزا نه لري. که هر څومره لمنځونه کوي، که هر څومره روژې نیسي، که هر څومره عبادتونه کوي، چې کم څوک د قریبانو سره ښه زندګي او د وسیله رحمۍ زندګي نه لري، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا یدخل الجنه. د پیغمبر صریح ښکاره الفاظ دي چې جنت ته هغې نسي ورننوتلی. اوس تربور ته ولې د لړم په نظر باندې کتل کېږي؟ د هغې وجه هم دا ده که زموږ معاشره ده که هغه د جاهلیت معاشره وه، د هغې بنیاد دا دی چې تا کله د تربوره سره شو وکړو، د قریبه سره دې شو وکړو، دستي په دې نیت باندې ورته کښېنستې چې د دې شو بدله به دی ماته راکوي، او چې کله دې هغه توقع نسوه ځین کړه، هغې د هغه شو بدله تا ته نه قدر، نو بره دستي ستا په ذهن کې دی لړم را وګرځېدی او پر دې دې د لړم ټاپه ولګوله چې دی لړم. که چیرې دغه احسان تا د دې قریبه سره د دې تربوره سره د الله تعالی د ذات دپاره کړی وی او دا د نیت وای چې زما رب زما سره راضي سي په دې عمل باندې، بیا که هغې ستا سره احسان کولی که نه کولی، که هغې تا ته کتلی که نه کتلی، که هغې ستا د دې حسن سلوک ښه بدله در کولی که نه در کولی، ستا به عقیده دا وایي چې ما د الله دپاره کړي دي، زما رب ما ته په هر صورت کې ښه بدله راکړي. زه دا درته وایم چې په دې نیت باندې مور ته ګوره چې دی به هم ښه راسره کوي، زه به هم ښه ورسره کوم. زما په الله قسم مزه او خوند لذت او شوق په دې کې دی چې یو څوک د سړي قریبي، هغه سړی د سړي سره بد کوي، هغه سړی د سړي سره ښه سلوک نه کوي، ته پر دې بدو باندې سربیره احسان ورسره، د چا پر بدو باندې سربیره احسان ورسره کول، دا د پیغمبر علیه السلام عادت، دا د پیغمبر علیه السلام نقشه وه، دا د پیغمبر علیه السلام طریقه وه چې دی ښه راسره کوي، زه ښه ورسره کوم. په دې کې دومره مزه او خوند نشته، په دې کې د زړه سکون دومره نشته، او په دې کې د زندګۍ راحت آرام دومره نشته. لکه یو سړی دی زما قریب دی، هغې ما ته سلام نه راچي، زه پر هغه سربیره سلام ورچوم. هغې زما سره ښه سلوک و زندګي نه کوي، زه پر هغه سربیره ښه سلوک و زندګي ورسره کوم. هغې ما ته په ښه نظر باندې نه ګوري، زه د هغې سربیره په هغې ته په ښه نظر باندې ګورم. مزه او خوند الله تعالی په دغه زندګي کې ایښی دی، او دا هغه زندگی ده چې دا پیغمبري زندگی ده، او دا هغه زندگی هغه اخلاق دي چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق څه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په معاشره کې څنګه زندگی تیروله. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اخلاق متعلق حضرت عایشې مبارکې زه پوښتنه وسوه چې پیغمبر څنګه اخلاق تیروله. هغې ورته ویل کان القرآن جبلة له، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق، د پیغمبر علیه السلام زندگی هغه قرآن کریم، چې قرآن کریم کې الله تعالی څه لیکلي، چې په قرآن کریم کې الله تعالی څه راستولي، پیغمبر علیه السلام مکمل پر هغه زندگی تیروله. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق، او د پیغمبر علیه السلام اخلاق دا و چې سل من قطعک، چې کم چا وسیله رحمي در سره قطع کله ته به بیا ورځې وسیله رحمي به ورسره کوې. چې کله په قریبانو کې یو چا مخ در څه واړوئ، دې وخت کې د انسان د ایمان امتحان راځي، د انسان د دیندارۍ امتحان راځي، د انسان د ښې زندګۍ امتحان راځي، چې الله تعالی ستا زندګي اوس په امتحان کې واچوله چې ته څه کوې. آیا د پیغمبر پر اخلاقو زندګي تیرې او که د نفس پر خواهشاتو زندګي تیرې؟ د پیغمبر اخلاق خدا دی چې سل من قطعک، چې تا او د صله رحمي د مخ در څه واړوئ ته بیا ورسه، چې دی په کور در څه ننوتی ته ورسه د کور دروازه ور وټکه، چې د مخ در څه واړوئ ته ورسه بیا سلام ور واچو. دا د پیغمبر اخلاق. او که ته دا وایې چې دی مې پر څه باندې نه بولي، نو زه ولې پر څه باندې وبولم، او دی زما د سلام نه رااچي زه ولې ور واچوم، او دی زما د تعلق شوق نه لري زه ولې د تعلق شوق ولرم، نو بیا خو ته د نفس امتی، بیا ته د پیغمبر امتی نه بلل کېږي، بیا ستا د نفس نفسانی زندگی ده، بیا به د پیغمبر د اخلاقو تمه نه لري چې زما زندگی د پیغمبر پر اخلاقو باندې. د پیغمبر اخلاق هغه دي. حضرت عایشه مبارکه وایي د پیغمبر اخلاق څو، واعفو عمن واحسن من اساء الیک، چې کم چا بدر سره وکړو ورسه د هغې سره شوق، پر شو باندې سربیره ښه کول. ما مخکې درته ویل دا د زنانو عادت دی، لیکن پر بدو باندې سربیره ښه کول دا د نارینهو خوی دی، دا د پیغمبرانو خوی دی، او دا زموږ د مقتدیانو د رهنمایانو اخلاق دي. او چې کله چا بدر سره وکړو
نو تو خو اول دا کوشش کوي چې د بد را سره وکړو زم بد ورسره کوم او بیا خو که چیرې بد نه ورسره کوي وازو خو کم سے کم کوم بد په وسه نه ورسره کېږي نو مخ خو ځینې اړوم لیکن پیغمبر علیه صلوات وسلام اخلاق صدر ته بیانوي پیغمبر علیه صلوات وسلام وایي ستا قریب دی ستا ورور دی او ستا همسایه دی او ستا په قریبانو کې دی یا ستا په همسایګانو کې دی واحسن د دې بدو پر ځای ورسه برته شعور سره وکړه دا د پیغمبر علیه صلوات وسلام اخلاق پیغمبر علیه السلام وایي واعفو عمن ظلمک چې کوم چا ظلم در سره وکړي ناجایز یې در سره وکړي نو زړه خو به دې خامخا درد کوي لیکن پر دې نفس به دې خامخا جذبه کوي پر دې زړه پر درد او د نفس پر جذبه باندې د خپل شک شېشته ډېر خلک زموږ معاشره کې دا دي وایي ناجایز یې را سره وکړو کوم په دنیا کې په وس ورسره کېدی خو هر څه به م ورسره کړي وای لیکن چې کله مې په دنیا کې په وس نه دي ورسره پوره په آخرت کې به خپل عوض ځینې واخلم لیکن پیغمبر علیه السلام وایي که زما پر نقشه باندې او د قیامت په میدان کې زما د شفاعت تمه لري او زما د امتی نوم پر ځان باندې ځایولی سي ایښولی سي نو بیا به وعفو ورته به زما د طرفه معاف دی چې هغوی ظلم در سره وکړي نه به په دنیا کې د ظلم اراده لري نه به په آخرت کې د ظلم اراده لري بلکې د خپل طرفه څه هغوی ته معافي کول او ورته چې زما د طرفه بس معافي نو د پیغمبر علیه صلات وسلام زندگی هغوی په ښو اخلاقو کې تېرول که د قریبانو سره دې هم ښه اخلاق کول او حسن سلوک او ښه زندگی کول که د همسایګانو سره دې هم ښه حسن سلوک او ښه زندگی تېرول او چې که د نور انسانانو ستا هم سفر ملګری دی هر څوک چې دی او ستا سره په حجره کې اوسیږي او ستا سره په دایره کې اوسیږي او ستا د زندګۍ یو ملګری در یو حده پورې دی د هغوی سره ښه زندگی کول په ښو اخلاقو کې کول دا د پیغمبر علیه السلام نقشه ده پیغمبر علیه السلام انا زعیم ببیت فی ربض الجنه پر لمانځه باندې پیغمبر د جنت ضمانت د چا نه دی اخیستی پر روژه باندې پیغمبر د جنت ضمانت د چا نه دی اخیستی پر حج باندې پیغمبر د جنت ضمانت د چا نه دی اخیستی د جنت وعدې شته ضمانت نشته لیکن پر یو شی باندې پیغمبر امت ته د جنت ضمانت ورکوي ضمانت دا معنا چې لکه زه چې د دې صوفي صاحب ته یو شی لیکلی واخم چې د دې ضامن ته یې لیکلي به راکوي پیغمبر علیه السلام وایي انا زعیم ببیت فی ربض الجنه زه د هغه چا ذمهوار یم زه د هغه چا ضامن یم زه د هغه چا ضمانت کوم چې الله به د جنت په مابین کې کور ورکوي لمن اخلاقه الحسن چې هغوی په زندگی کې په ښو اخلاقو کې زندگی تېروي هغې د قریبانو سره هم ښه اخلاق دي د هغې د همسایګانو سره هم ښه زندگی ده او هغوی په خپله زندگی کې پر پیغمبري اخلاقو باندې زندگی تیروي پیغمبر علیه صلات وسلام وایي زه د هغې سړي د جنت ضامن یم زه د هغه سړي د جنت ذمهواره یم چې هغې ته به الله تعالی د جنت په مابین کې کور ورکوي ځکه ښه اخلاق زموږ د دین بنیاد دی یو صحابي راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ناست دی هغه صحابي پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي ما دین د الله رسوله دین څه شی دی مخامخ پیغمبر ته ودرېدی پیغمبر علیه السلام ته حسن الخلق دین بهترین اخلاق که د قریبانو سره یې که د هر چا سره یې ژوند په ښو اخلاقو کې هغه صحابي ورسره وګرځېدی دې طرف ته ورته ودرېدی ورته یا رسول الله ما دین څه ته وایي پیغمبر علیه السلام بیا ورته حسن الخلق ښه اخلاق هغه صحابي دې خواته ورسره تېر سو دې سایډ ته ورته ودرېد بیا ورته ما دین پیغمبر علیه صلات وسلام بیا ورته حسن الخلق ښه اخلاق هغه صحابي ولاړی د شا څه ورته ودرېدی ورته یا رسول الله مد دین پیغمبر د مخ ور وګرځېد ورته وایي سړی ته به کله په خبره باندې پوهېږې ته به کله په خبره سر خلاصوې زه بیا درته وایم حسن الخلق د قریبانو سره ښه اخلاق کول د همسایګانو سره ښه اخلاق کول د معاشرې د انسانانو سره ښه اخلاق کول دغه دین دی نو ما درته ویل اخلاق دا د پیغمبر علیه صلات وسلام دې امت ته بهترینه نقشه ده او دې امت ته اخلاق د پیغمبر علیه السلام بهترینه طریقه ده یو صحابي راغلی پیغمبر علیه السلام ته مل اسلام څه دی چې موږ مسلمانان یو او موږ په اسلام کې داخل یو اسلام څه ته وایي پیغمبر ورته اسلام دوه شی دی اطعام الطعام و طیب الکلام دا دواړه اخلاق دي یو مسلمان ته ګوله ورکول چې کله مسلمان مجبور سو مسلمان عاجز سو مسلمان مسکنت او ستا په وس کې لږ ډېر د هغې سره احسان کول و طیب الکلام د چا سره ښه وینا کول بس اسلام دغه دوه شی دي اطعام الطعام و طیب الکلام پیغمبر علیه صلات وسلام ورته د مسلمان سره مدد کومک کول او د مسلمان سره ښه وینا او ښه اخلاق کول دغه اسلام دی او دا چې موږ مسلمانان یو زموږ زندګي دغه ده
یو بل صحابي ورته ای الاسلام افضل، په دې اسلامو کې بهترین اسلام کوم دی چې زه بهترین مسلمان یم؟ پیغمبر علیه السلام ورته من سلم المسلمون من لسانه و یده، دام اخلاق چې ته په کومه معاشره کې زندگی تیرې، که ستا قریبان دي که ستا همسایگان دي، چې ستا د ژبې څه هغې ته تکلیف ونه رسیږي او چې ستا د لاسه څه ستا د عمله څه هغې ته تکلیف ونه رسیږي. دغه بهترین اسلام دی او په ټولو اسلامو کې ښه اسلام هم دغه دی. یو بل صحابي ورته ای د الله رسوله اريد ان يكمل ایمانی، ما ته داسې لاره وښیه چې الله تعالی مې د کامل ایمان مالک چې د کم ایمان په خاطر باندې د قیامت په میدان کې الله تعالی انسانانو ته نجات ورکړي. ورته داسې طریقه راوښیه چې الله تعالی مې د کامل ایمان مالک جوړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته حسن خلقک یکمل ایمانک، وایي ته خپل اخلاق بهترین که الله تعالی به د ایمان ته کمال ور نصیب کړي. په معاشره کې ښه اخلاق کول، د قریبانو سره ښه اخلاق کول، د همسایگانو سره ښه ژوند کول او د قریبانو حقوق ادا کول، د همسایگانو حقوق ادا کول. پیغمبر علیه السلام ته دغه نقشه او دغه طریقه خپله کا، الله تعالی به د کامل ایمان مالک کی او الله به هغه ایمان در فنصیب کی چې د کم ایمان په خاطر قیامت کې سړي ته نجات دی. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نقشه دا ده چې د خپلو قریبانو، د خپلو همسایگانو، د خپلې معاشرې د انسانانو سره په ښه طریقه زندگی تیرول، د هغې حقوق ادا کول. زه دا درته وایم چې دا اسانه خبره نه ده. زه ډېر ځله دا وایم چې هر څومره د ګرمۍ ورځې، د هر څومره د ګرمۍ په ورځو کې په هر څومره تنده باندې روژه نیول دا اسانه عمل دی. لیکن چې کله دې تربور مخ در سواړه او تا د سلام جواب، تا سلام ورته وایې د سلام جواب نه کوي ودر، او ته دوباره بیا سلام ورته وایې، بیا ورځې کور له او د هغې دروازه ورته ټکوې، دا ډېره درنه خبره ده. ځکه د دې درنې خبرې اجر هم دغومره دروند دی. ځکه زموږ دین دا د حقوقو عباد نوم دی چې سړی به د الله حقوق هم ادا کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حقوق به هم ادا کوي او زندگی به په ښو اخلاقو کې تیروي چې د کم چا د طرفه د ده سره تجاوز وسو، د هغې سړي د تجاوز به تیریږي، پر هغې به سترګې پټوي. بس چې کم چا وسیله رحمي قاټ کله ته به ورسره کوې، چې کم چا ظلم در سره وکړي د هغې په عوض کې به معافي ورته کوي، چې کم چا بد در سره وکړو د هغې په عوض کې به احسان ورکوي سره کوي. بیا ته کامل مؤمنې، بیا ته د پیغمبر علیه السلام پر نقشه او پر طریقه ستا زندگی ده. تاسو وګورئ موږ د چا امت یو؟ موږ د پیغمبر علیه السلام امت یو او موږ د چا د شفاعت امید لرو؟ موږ د پیغمبر د شفاعت امید لرو. خپله زندگی ته چې وګورو، خپل عمل ته چې وګورو، خپل سهار و ماښام ته وګورو، د الله په ذات قسم که په یو شي باندې د سړي زړه تړلی، صرف یو امید دی چې د قیامت په میدان کې به د محمد رسول الله شفاعت پیدا کوو. تاسو د هغې زندگی وګورئ، هغې څنګه زندگی کوله. مکه مکرمه کې د هغې چې څومره قریبان دي، هغه قریبان اکثریت د ده په ضد کې ولاړ دي. هغه قریبان اکثریت د ده سره داسې زندگی تیروي چې د ورځې تورې په توره باندې ورزش کوي. د هر قریب زړه دا غواړي، د هر سړي ارمان دا دی چې زما په توره باندې د ده سر پاوس، او هر قریب د ده د وینو تږی دی. او مکه مکرمه کې په حرم کې لمونځ کوي. هغه د ده قریبان ور باندې رالو، د لمانځه په حالت کې په دې غاړه کې پټو ور واچوئ او دا پټو یې وپیچي چې د ده ساه بنده سوله، دا سترګې د ځای سره پورته سوې. حضرت ابوبکر په منډه باندې ورله راغلی، ولا تقتلون رجلا، حالانکه د ده قریب نه دی، هغه د بنو تمیم دی، دی د قریشو دی. ورته تقتلون رجلا ان یقول ربی الله، ایا دا سړی تاسو پر دې باندې وژنئ چې نور هیڅ جرم نه دی کړی، صرف دا وایي چې زما رب الله دی. هغې خلکو دی پرېښوی، ابوبکر یې په داسې شکل باندې وواهی، هغې ته یې داسې اذیت او وهل ورکړو چې بیا د ابوبکر د جنازې په شکل پر کټ باندې د حرم څخه خلکو وایست. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کې دغه زندگی د قریبانو چې بیا وتلو ته دی نه پرېږدي، بیا د شپې په مابین کې ځینې وځي، بیا د غرو په غارو کې 3 شپې ځینې پټ دی او دوی د ده پر سر باندې انعام ایښی دی، که چا را پیدا کړي هغې ته موږ دومره انعام ورکوو، موږ یې پر هغه ځای قتل کوو. لیکن چې کله مدینې منورې ته راورسېدی، الله تعالی هغې ته تقویه ورکړله. 8 کال د هجرت
د فتح مکی په شکل پر مکه باندې راغلی او په مکه کې ټول هغه خلک اوسېدو او په مکه کې هغه خلک چې د ده پر مخ به خارې ورپاشلې هغه خلک چې د ده پر مخ به ورتوکل هغه خلک چې دی به د چا سره مجلس ته نه لګوئ چا بول دا لیونی دی چا بول جادوګر دی چا بول څه دی چا بول څه دی لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغلی مکې مکرمې ته د یو صحابي په لاس کې جنډه ده هغې د پیغمبر علیه السلام دلته زندګي لیدلې ده چې پیغمبر په کوم شکل دی خلکو ایستلی دی هغې بره نارې کې په مکه چې راکښېوځي وایي الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده الیوم نستحل الکعبه نن به موږ ټوله کعبه د دې خلکو په وینو باندې ورنګو چې دې خلکو زموږ سره څه کړي دي او موږ یې په کوم شکل باندې ایستلي یو نن په کعبه کې موږ ته الله جنګ و قتال او مرګ حلال کړی دی نن به موږ د انسانانو بدنونه څیرو او موږ به نن کعبه ټوله د دې انسانانو په وینو باندې لړو پیغمبر علیه السلام دستي د هغه صحابي څه جنډۍ واخیستله بس د هغې وزوی ته یې ورکول په زوره نارې که ورته الیوم یوم المرحمه نن د رحم ورځ ده بس نن د معافۍ ورځ ده نن د ښه سلوک ورځ ده نن د قرابت ورځ ده نن د وسیله رحمۍ ورځ ده چې هر څه یې راسره کړي دي زموږ د طرفه څه ټوله معاف دي اعلان کوي من دخل الحرم فهو آمن چې په دې خلکو کې څوک د بیت الله حرم ته راننوتی هېڅوک به څه نه ورته وایي وایي من دخل دار ابي سفیان فهو آمن چې کوم څوک د ابو سفیان په کور باندې ننوتی هېڅوک به څه نه ورته وایي وایي من دخل البيت والقى الصلاح واغلق الباب چې په کور ننوتی صلا یې وغورځوله دروازه یې په ځان پسې وتړله فهو آمن زموږ د طرفه به هېڅوک چاته څه نه وایي نو ما درته ویل دا هغه د قریبانو سره حسن سلوک دا هغه د قریبانو سره وسیله رحمي دا هغه د قریبانو پر ظلم باندې د قریبانو سره احسان کول دا د هغې پر هغه بد عمل باندې د هغې سره ښه عمل کول دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی زه دې خلکو ته عام طور وایم زموږ د زندګۍ څه نن دا سنت وتلی دی نه زما په زندگی کې ستا نه د بل په زندگی کې ستا نه د ملا په زندگی کې ستا نه د عام سړي په زندگی کې ستا او نه د یو رقم انسان په زندگی کې ستا نه د بل نه د دینداره په زندگی کې پاته دی نه د بېدینه په زندگی کې نن دا سلوک پاته دی لیکن زه یوه خبره درته کوم د قریبانو پر بدو باندې شور سره کول دا د پیغمبر سنت او طریقه ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه سنت او طریقه زموږ په معاشره کې نن پاته سوې ده ختمه سوې ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی په مشکات شریف کې هم راځي په ټولو کتابو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د معاشرې د انسانانو سره زما سنت او زما یو طریقه ختمه سوه مړه سوه د دوی د زندګۍ څه ووتله او یو سړي را ژوندی کله چې زما د پیغمبر نقشه دا ده چې زما سره دې قریب بد وکړو زه به شور سره کوم زه د پیغمبر د سنت را ژوندی کېدو په نیت باندې کوم الله تعالی هغه بنده ته پر دې عمل باندې د 100 شهیدانو اجر او ثواب ورکړي فله اجر 100 شهیدین الله تعالی د 100 شهیدانو ثواب پر هغه نقشه ورکړي چې کومه نقشه د پیغمبر وه او د معاشرې د انسانانو څخه دا وتلې وه او یو سړي په دې نیت باندې را ژوندی کړه چې دا زموږ د پیغمبر طریقه ده نو بیا عمل خو ډېر مختصر دی لږ عمل دی لیکن د هغې په عوض کې د پیغمبر په خوله کې درواغ نه راځي د پیغمبر په قول کې درواغ نه راځي او دا صحیح حدیث دی چې بیا د هغې سړي دپاره د 100 شهیدانو ثواب دی یو شهید الله تعالی جهنم ته نور غورځوي جنت له بیا چې د یو سړي درجه د 100 شهیدانو یې هغې به جهنم څنګه وي ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اتباع باندې د پیغمبر په نقشه باندې د پیغمبر د سنتو په جذبه باندې د خپلو قریبانو پر بدو باندې شور سره کول د خپلو قریبانو پر تعلق کاټولو باندې د هغې سره خپل تعلق پر ځای کول او د هغې پر ظلم باندې هغې ته معافي کول دا د زندګۍ یو بهترینه طریقه ده دا د زړه د سکون د زړه د راحت او د زړه د آرام پیدا کولو بهترینه نسخه ده زه تاسو په آخر کې د حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه یو نسخه بیانوم هغې وایي ګورئ که سړی په دنیا کې ښه زندګي غواړي سکون غواړي آرام غواړي چې زما زندگی په راحت کې تیره سي زما زندگی په سکون او په آرام کې تیره سي د هغې دپاره واحده لاره واحده نقشه ده
هغه واحده لار دا ده چې د دنیا څه به سړی توقعات ختموي، نه به د وروره څه توقع ساتي چې په پلانکي ځای به ماله پشه راځي، نه به د پلاره څه توقع ساتي، نه به د قریبه څه ساتي، نه به د بل چا څه ساتي، نه به د بل چا څه ساتي. د ټولو توقعاتو مرکز به دی الله تعالی چې زما ضروریات به زما رب راپرکوي. او چې کله دې د ټولې دنیا څخه د توقع ختمه که، امید دې ختم کړي او د ښه سلوک طمع دې ځینې ختم کړه، بیا که چیرې هغه خلک ستا سره ښه وکړي، ستا سره ښه زندګي وکړي، ستا سره حسن سلوک وکړي، ته به ډېر زیات خوشحاله ځکه ستا هېڅ تمه نه وله لیکن در سره وسوله. او که چیرې د هغې قریبانو د طرفه ستا سره حسن سلوک نه وسي، بد در سره وسي، بیا به تا ته ډېر تکلیف نه درکړي ځکه تا د وختي سلا په دماغ کې دا کښېنولی و چې زما سره ښه نه کېږي. نو چې کله د سړي توقع د ښو وي او د هغې په عوض کې د سړي سره بد وسي، بیا خو سړي ته ډېر تکلیف. او که د سړي د اوله سره څه توقع د ښو نه یې ساتلی، بیا که د سړي سره بد وسي، بیا د سړي سره ډېر تکلیف، سړي ته ډېر تکلیف نه ور ورکوي. ګورئ دا دنیا د زما او ستا زندګي دلته جیلخانه ده، او په جیلخانه کې د هیچا سره څوک ښه نه کوي، او جیلخانه مکمله د عذاب ځای ده، او جیلخانه مکمله د امتحان ځای ده. دا زما او ستا زندګي امتحان دی، په خدای قسم که قدم بخلو امتحان دی، که شپه را باندې راځي امتحان دی، که مال و دولت پیدا کوو امتحان دی، که مسکنت و غربت را باندې راځي امتحان دی. او زما او ستا زندګي دا په جیلخانه کې د امتحان زندګي ده، او په جیلخانه کې هیڅوک د چا سره ښه نه کوي. په جیلخانه کې سړی د چا سره د ښو توقع تمه نشي کولی. که چیرې بیا په جیلخانه کې د سړي سره ښه اوسي، بیا خو سړی ډېر خوشحاله وي چې یاره جیلخانه ده او دونه ستړی ځای دی، لیکن د هغې باوجود زما سره دومره احسان دی، بیا به سړی ډېر خوشحاله وي. او که په جیلخانه کې د سړي سره بد وسي، بیا به سړی ډېر پریشانه نه وي ځکه جیلخانه دی د بدو ځای، جیلخانه دی د تکلیفو ځای، جیلخانه ده د عذابو ځای. ځکه زموږ او ستاسو زندګي هغې په جیلخانه کې ده، زموږ او ستاسو زندګي امتحاني ده. په دې امتحاني زندګي کې د چا څه تمه نه ساتل، د چا څه توقع نه ساتل، او د چا څه د ښې خبرې امید نه ساتل، بیا به انسان د دې ټولو خبرو امید د خپل ربه څخه ساتل، بیا به انسان د ډېرې پریشانۍ او د ډېرو مشکلاتو سره نه مخامخ کېږي. او زه دا اکثره دا درته وایم چې نن چې څومره مشکلات پیښیږي، څومره شکوي او شکایتونه دي، هغه د دغه تمې او د توقع په وجه دي. بیا به دا شکوي ختمي، بیا به دا شکایتونه ختمي، بیا به د قریبانو په مابین کې نفرتونه ختمي، بیا به دا غیبتونه ختمي چې یو د بله څه د خیر او د ښو توقع نه وساتي، خپله توقع د خپله رب څه وساتي. خو زه یوه خبره دا کوم چې دا صرف د اورېدلو سره کار نه لري چې ما د بزرګانو یو نسخه تاسو ته بیان کړه او تاسو واورېدله او ما در تاسو پورې ورسوله، دا د دې خبرو سره کار نه لري، دا د مشق سره کار لري. تاسو په دې خپل زړه ته دا خبره شوک، په دې خپل زړه کې پر دې خبره باندې فکر کول چې ما د پلانکي څه کمه تمه ساتلې ده، د پلانکي څه مې کمه تمه ده، د پلانکي څه مې کمه تمه ده، او دا تمه زه ولې ځین ساتم، ولې د ده څه د خپل د ده پر ځای د خپل ربه څه نه ساتم. نه بیا هغه تمې ختمول په دماغ کې، او هغه تمې د دې بنده او د پلانکي او د پلانکي څخه خپل رب ته رااړول، او چې کله دې خپل رب ته راواړولې، بیا به ستا هغه امیدونه ټول ستا رب یقینا هم در پر کوي. زموږ د بزرګانو عجیبه خوشحاله زندګي ده، عجیبه د سکون زندګي الله هغې خلکو تور کړي. ظاهرا به د مسکنت زندگی، ظاهرا به د لوړې زندگی، لیکن په باطن کې به الله تعالی هغې ته ډېره ښه زندگی ورکړي. د هغې وجه دا ده چې هغې د هېچا څه تمه نه ساتي، هغې صرف د خپل ربه څه تمه ساتي. او چې کله دې د دنیا د مخلوقاتو څه تمه ختمه کړه او د خپل رب طرف ته دې تمه راوګرځوله، بیا خو به د زندګۍ ټولو مشکلات اسانوي، بیا به د زندګۍ هره پریشاني در باندې خوشحالي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د یو بزرګ مطالعه لیکلي دي. یو سړي د یو بزرګ څخه پوښتنه وکړه، حضرت څنګه زندگی ده؟ هغه ول ډېره ښه زندگی ده. ول څنګه ښه زندگی ده؟ ول د هغه سړي متعلق ستا څه ګمان دی چې د دنیا ټول نظام د ده پر مزاج چلیږي، چې دی څنګه غواړي هغې ټوله دنیا ورسره چلیږي، د دې سړي به څومره خوشحاله زندگی. هغه ورته حیران شو، ورته حضرت دغه درجه خو الله تعالی انبیاو ته هم نه ده ورکړې چې دا ټوله نظام د ده پر مزاج چلیږي، تا ته څنګه دا درجه الله درکړې؟ هغه ورته ما ته ځکه الله دا درجه را کړې ده چې ما خپله زندگی ټوله د الله په مرضا کې پناه کړې ده. زه دا وایم یا الله ټولې ستا خوښ دي،
چې ستا کومې خبرې خوښ دي، که پر ما غم دي زه په خوشحاله یم، که پر ما شادي دم زه په خوشحاله یم، که پر ما مالداري دم زه په خوشحاله یم، که پر ما مسکنت یم زه په خوشحاله یم، که زه په بدن جوړ یم زه په خوشحاله یم، که زه ناجوړ یم. ستا زندګي زما مرزا ستا په رضا کې فنا ده، او زما مرزا ستا پر چې الله څه کوي دا ټول زما پر مزاج برابر دي، ځکه ما خپل مزاج داسې جوړ کړی دی چې بس ما مزاج د الله تعالی په مزاج کې فنا دی. او دا ډېر خلک دا کوي او ډېره ښه زندګي بیا لري. په دې زمانه کې زه یو آخري خبره کوم. تیر کال ما په بولده کې د سبقانو دوره کوله. هلته یو ملا صاحب د مدرسې معتمم و حاجي ملا خان محمد اخوند ډېر نیک انسان و ډېر ښه انسان. د تصوف سره به یې ډېر تعلق ما او د به غرمه ډوډۍ سره خوړله. نو د ده به یوه خبره ما ته ډېر خوند راکوي، بیا به مې ډېره ژر نه یېرېدله نه مې اوس یېرېږي. ما به ورته ویل حاجي ملا صاحب څنګه یې؟ ده به راته ویل د ده ژبه د یتیم وله. مولوي صاحب چې کومې خبرې مې در وس ووځي یتي ټول یو الله ته ور وسپاره، هم بس الله ته سره را برابروه، زما سره بله نور نه په خلاصېږي. یا هم یتي الله چې بس ته څنګه سره برابره کړې زه په هغه خوشحاله. نو د دې معنا دا چې خبرې ټولې الله ته ورسپارل، چې الله څنګه سره برابره کړه په هغې باندې راضي کېدل، په هغې باندې خوشحاله کېدل، دا د زندګۍ سکون دی، دا د زندګۍ خوشحالي ده، دا د زندګۍ راحت دی. او د زندګۍ سکون او خوشحالي او راحت د دې څه بغیر په بله طریقه انسان نشي پیدا کولی. الله تعالی دې زموږ زندګي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نقشه او طریقه برابره کړي، چې د پیغمبر کوم هدایات الله دې پر هغې د عمل کولو توفیق راکړي.